السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. څه مسلمانانو ورونو غوښتنه کړې وه چې د لوی اختر په ورځ باندې چې مسلمانان کوم اضحیه کوي، کوم اخترې کوي، د دغه اخترې اړوند یو کوچنی ویډیو او یو معلوماتي ویډیو د دوی لپاره جوړه کړمه. نو الله تعالی جل وعلا شانه دې ماته توفیق د بیان او زما ټولو مسلمانانو ته توفیق د اوریدلو راکړي. دا چې اخترې موږ په پښتو کې ورته وایي او په عربي کې ورته اضحیه وایي. دا تعریف څه تعریف لري؟ د دې تعریف داسې دی، دا څو خبرې په تعریف کې مهمې دي. اخترې یا اضحیه هغه کورنی حیوان چې د الله تعالی جل وعلا شانه د نزدېکت لپاره یو مالدار او توان لرونکی مسلمان د لوی اختر په سهار په اوله یا په دوامه یا په درېیمه باندې حلالوي. نیت یې دا وي چې الله تعالی جل وعلا شانه د ځان ور باندې نږدې کړي، د عبادت په نیت باندې کورنی حیوان، بس دې ته اضحیه ویل کېږي. تعریف یې څنګه سو؟ هغه کورنی حیوان، وحشي حیوانات نه څه کېږي، کورني حیوانات به وي، لکه پسه، لکه غویی، لکه اوښ. دا کورني حیوانات به وي، وحشي به نه، ځنګلي او وحشي حیوانات په اخترې کې حلالېدل او ذبح نه څه کېږي. کورني حیوانات به وي، حلال کورنی حیوان الله تعالی ته د نزدېکت په خاطر باندې د اختر په اوله، دوامه او درېیمه حلالوي. دې ته ویل کېږي اخترۍ. حکم یې چشتی؟ دغه اخترۍ څه حکم لري؟ دا فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی. زما ورونو علماو لیکلي دي چې اخترۍ دا واجب دی، لکه صدقة الفطر، لکه سرسایه چې واجب ده، د اخترۍ حکم هم داس دی لکه سرسایه واجب دی کول یې. او د وجوب شرطونه چې شته پر کومو کسانو باندې اخترۍ واجب دی؟ زما ورونو پر مسلمان باندې چې مسلمان یې پر کافر نه دی، او مقیم به مسلمان به وي، مقیم به وي، یعنی مسافر بنی که یو څوک مسافر وو، پر مسافر باندې اخترۍ نسته د حرج او د سختۍ په خاطر، بلکې مسلمان به وي، پر کور باندې به حاضر وي، مقیم کس به وي او توان به لري. څونه توان به لري؟ علماو لیکلي دي چې پر چا باندې سرسایه لازمه وه، پر هغه کس باندې اخترۍ هم لازم دی. د سرسایه چې څونه اندازه نصاب وو، د اخترۍ هم هغونې نصاب دی. د دې دپاره دا ضروري نه چې خامخا به دی سره زردونې لري لکه د زکات. د زکات د واجبېدو د فرض کېدو شرطونه جلا دي، او دا د اخترۍ د واجب کېدو شرطونه دومره اندازه دي لکه په څومره اندازه چې پر چا باندې سرسایه لازمیږي. پر چا چې سرسایه لازمه وه، پر هغه باندې اخترۍ هم لازم دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي، وایي چا چې توان درلودی او اخترۍ ونه کوي، نو هغه چې زموږ و عیدګاه لمانځه ځای ته نه راځي. د دې حدیث څخه دوې خبرې معلومیږي. یو خو دا خبر چې که چا اخترۍ ونه کړي، نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هغه د عیدګاه څخه منع کړی دی، یعنې دا لازمه خبره ته باید وکړې. دوهمه خبره د دې حدیث څخه دا معلومیږي چې چا توان درلودی، توانایي ته کتل دي، د اختر په ورځ باندې په تا پور باندې نه دی، دومره اندازه پیسې درلودی چې اخترۍ دې په کولی شولی، نو اخترۍ وکړه. پسې خبره چې اخترۍ څنګه اخترۍ وکړو، کوم خبرو ته په کتو سره باید موږ اخترۍ وکړو. دا دوه شان په دې دوه کې یو لازم دی او دا بل مستحب دی. لازم شان یې څه دي؟ چې دا اخترۍ چې ته کوې، دا کوم حیوان چې ته حلالوې، دا ته چې اخترۍ کوې، دا به سالم وي. په ظاهري ډول باندې به په باطن او په ظاهر سره به دا اخترۍ او دغه حیوان روغ وي، ړوند به نه وي، او دغه به نه وي، شل به نه وي، ګوډ به نه وي، غوږونه به پرې نه وي، لکۍ به پرې نه وي، او په نورو داسې مرضو به اخته نه وي چې د هغه له کبله دی تلای نه سي، خوراک نه سي کولی. د هر عیب څخه به روغ رمټ او سالم وي. که چیرې د یو حیوان غوږونه پرې وه، په دا غوږ یې په داسې اندازه پرې وو چې لږ پاتې و، اکثر حصه یې پرې وو، د هغه دغه نه سې کېږي، د هغه باندې اخترۍ نه سې کېږي. او یا یې پزه پرې وي، یا یې لکۍ پرې وي، او یا یې داسې وي چې دغه وي ړوند وي، نو د دغه حیواناتو چې د عیبونه پکښې کي، پر هغه باندې اخترۍ نه سې کېږي. کوښښ په کول پکار دي چې داسې حیوان د اخترۍ لپاره غوره کړو چې هغه هم سالم وي، د هر عیب څخه پاک وي او
ښایسته هم وي، ځکه چې دا د عبادت شی دی، موږ په دې باندې عبادت کوو. او یوه بله خبره ډېره ضروري ده، کوم حیوان چې تا د اختري لپاره غوره کړی دی پر هغه اختري باندې یو کوچنی کښېنول، د هغه څخه یا استفاده کول یا پر هغه باندې خپله سپرتیا کول. مثلا که غویی د اختري دپاره غوره کړي وو، پر دا غویي باندې به بار نه وړي، د دا غویي څخه به استفاده نه کوي. او پر دا پسه باندې ما ځینې ځایونه لیدلي دي چې کوچنیان پکښې نولي دي، دا مکروه کار دی، دا ممنوع دی. ځکه دا کوم اخترۍ چې ته راوستلی دي کور ته، د دې ته به ضرر نه رسوي، هېڅ ډول ضرر او تکلیف به نه ورسوي، حتی یو کوچنی به لا هم د بل کښېنوي. پسې راځو اخترۍ چې دی دا اضحیه چې ده دا دوه ډوله ده، ډولونه یې دوه دي. یو هغه دی چې د یوه نفر لپاره کفایت کوي، دغه اخترۍ چې موږ تاسې یې د اختر په ورځ کوو، دا دوه ډوله دی. یو هغه دی چې فی نفر د یوه نفر لپاره کفایت کوي، هغه لکه پسه. پسه چې دی دا د یوه نفر لپاره کفایت کوي. او بل ډول یې دا دی چې د اووه کسانو لپاره کفایت کوي، یا به داسې په انګلیسي دا 29 کم، ځکه چې اکثره خلک د پښتو 9 نه پېژني. د 9 کسانو یو دا دی چې د یوه نفر لپاره کفایت کوي، لکه پسه، لکه اوزګړی، لکه بوزه، دا هم کولی شي، دا د یوه نفر لپاره کفایت کوي. بل دا دی چې د 9 کسانو لپاره کفایت کوي، هغه لکه اوښ. اوښ داسې حیوان دی چې 9 کسان پکې شریکان کېدلی شي. او بل لکه غویی، غویی هم داسې دی چې 9 کسان پکې شریکان کېدلی شي. 9 کسان کولی شي چې په شراکت باندې دا وکړي. او پسه او اوزګړی دا د یوه نفر لپاره کفایت کوي. اوښ او غویی او دغه رنګه غوا، مونث مذکر فرق یې نشته، که غویی که غوا دواړه څه دي چې هغه عمرونه یې پوره وي. بل شی دا مهم دی چې په اضحیې کې باید عمر ته وکتل شي. که اوښ علالوي، اوښ کم از کم باید 15 کاله عمر ولري، د اوښ عمر باید 15 کاله وي. او دغه رنګه د غویي عمر باید کم از کم 2 کاله وي. 2 کاله، یو طرف مې په پښتو بل طرف مې په انګلیسي نوشته کړ. او دغه رنګه پسه، دا خو نو ښه خبره ده چې یو کلن خو نو وي، یو کلن وي پسه باید یو کلن وي. او که چیرې د 6 میاشتو و خو دا وزن یې غټ و او په بدن باندې غټ و، داسې معلومېدی لکه یو کلن، بیا هم کېدلی شي چې څوک یې حلال کړي. او بله خبره دا ده چې په اضحیه کې ځینې کسان داسې دي چې اضحیه په خپله نه کوي، بل چاته وکالت ورکړي. د هغه وکالت لپاره دا یو څو مسلې ضروري دي. که یو څوک په خپله باندې اخترۍ وکړي، دا خو تر ټولو ښه دی، ثواب کار دی چې په خپله یې سړی وکړي. اما که ده په خپله اخترۍ نه کوي، بل چاته به دی دا وکالت ورکوي. او هغه کس چې ده وکیل ټاکلی دی چې د ده پر ځای باندې د پسه یا د غویۍ یا د ده اضحیه او اخترۍ کوي، هغه به پوره د غونې توانایي ولري. هغه کې به دا شرطونه موجود وي چې هغه به هم په دا طریقه باندې پوهېږي، په دا وکالت باندې به پوهېږي. او هغه به د خپل ځان څخه نه، د هغه پر ځان د هغه د دې وکیل، د دې موکل له طرف څخه دغه کوي، حلالوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.